بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. د انګلش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو زما له طرفې دې تاسو ټولو ته اختر ډیر مبارک شي. او نن غواړم چې په دې کلاس کې تاسو ته د اختر په باره کې یو څو داسې سینټنسز په انګلش کې در وښایم چې تاسو هم د خپلو همزولو مشرانو او کشرانو سره د اختر مبارکي په انګلش کې وکړئ. ګورئ که تاسو چاته وایئ چې زما له طرفه دې تا ته اختر مبارک شي. هیپی عید ټو یو فرام مای سایډ. زما له طرفه دې تا ته اختر مبارک شي. هیپی عید ټو یو فرام مای سایډ. زما له طرف نه دې تا ته اختر مبارک شي. او د اختر مبارکي ګورئ تاسو ډیره اسانه کولی شئ په یو دوو ټکو کې. هیپی عید د دې مطلب شو چې اختر دې مبارک شه. که تاسو چاته وایئ چې اختر دې مبارک شه، هیپی عید. او د هیپی عید نه علاوه تاسو ویلی شئ بلیسډ عید. د بلیسډ عید او د هیپی عید یو شان مطلب یوه معنی راځي. د دواړو دا مطلب معنی ده چې اختر دې مبارک شه. تاسو دواړه ویلی شئ. داسې مخکې وګورئ، مخکې هیپی عید ټو یو اینډ یور فیملی. که تاسو چاته وایئ چې تا ته دې هم اختر مبارک شي او ستا کورنۍ ته هم، مونګ وایو کنه چې تا ته دې هم اختر مبارک شي او ستاسو کورنۍ ته هم. نو که داسې تاسو چاته وایئ په انګلیش کې ورته ویلی شي هیپی عید ټو یو اینډ یور فیملی. ګورئ مخکې یو بل زبردست سینټنس دی، می یو سیلیبریټ دیس ایوری ایئر. بلیسډ عید یا هیپی عید. می یو سیلیبریټ دیس ایوری ایئر. د دې مطلب شو چې الله دې وکړي چې دا اختر ته هر کال ولمانځي. د سیلیبریټ مطلب معنی دا لمانځل، یعنی خوشحالي مناول، خوشحالي کول. دې ته په انګلیش کې وایي سیلیبریټ. می یو سیلیبریټ دیس ایوری ایئر. بلیسډ عید. الله دې وکړي چې دا اختر ته هر کال ولمانځي، یعنی الله دې وکړي چې په تا باندې داسې نور ډیر اخترونه راشي او ډیر اخترونه ولمانځي. نو که تاسو دا ووایئ دا هم ډیره ښه ښکلې درنه خبره ده. د دې نه مخکې ګورئ یو بله جمله چې ما سره کومه ده دا زما ډیره خوښه ده. که تاسو چاته د اختر مبارکي ورکوئ نو زه وایم چې دا جمله ورته په انګلیش کې ووایئ، ډیره به ښه وي. I wish you a very happy Eid. May all your good deeds be accepted by Almighty Allah. ګورئ د دې په مطلب په معنا باندې ځان پوهه کوئ. زه تا ته د اختر مبارکي در کوم. لوی الله دې ستا ټول نیک اعمال قبول کړي. I wish you a very happy Eid. May all your good deeds be accepted by Almighty Allah. زه تا ته د اختر مبارکي در کوم. لوی الله دې ستا ټول نیک اعمال قبول کړي. د اختر مبارکۍ دپاره که تاسو چاته د اختر مبارکي ورکوئ خپل رشته دارو ته یا خپلو مشرانو ته، نو تاسو ته ضرور پکار دی چې په انګلیش کې ورته دا جملې استعمال کړئ. I wish you a very happy Eid. May all your good deeds be accepted by Almighty Allah. زه تا ته د اختر مبارکي در کوم. لوی الله دې ستا ټول نیک اعمال قبول کړي. بیا که اختر تیر شي تاسو ویلی شئ چې how was your Eid. یعنی ستا اختر څنګه و. how was your Eid. ستا اختر څنګه و. همدا یو څو سینټنسز وي. په دې امید مې ستاسو دپاره راوړي دي چې تاسو یې زده کړئ او په اختر کې د خپلو ملګرو همزولو مشرانو کشرانو سره د اختر مبارکي په انګلیش کې وکړئ. بیا به هم راځم د نورو کلاسونو سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته.